بیا راغلی وه خور کوسې او افغانانو ته کنځاګانې کولې، تا ته هم وکړې، وطن دوست ځاځي ته هم کولې، دې حرامي. دا ګوره وپېژنې دا د حرا منډۍ پیداوار ده. قسم په خدای د ما ته یو ورځ ویډیو کال وکړه، ښځه ورسره پرته وه، په حرا منډۍ کې ناست ول. دا خو ډېر بې غیرت او بې وجدانه یو حرامي انسان ده دا مرجانه. دا قسم په د په ډبګرۍ کې دومره کونه ورکړي، دا ماته د ډبګرۍ نثر والا ښکاري. د پسې زه سبا یو ویډیو کوم، یو کلیپ دی حرامي پسې، و چې کنځلې ورپسې وکړم ته خفه نه شې. نه ښځې پې زړه یخ کړه دلته چې چې ورته وایې زه ورته ته د ښځې کوس وغم ویډیو یې درلېږم، دا اوس دستي هغه صابر مومند څه دا حرامي د حرا منډۍ پیداوار، هغه سره لیف راغلی ټول افغانانو ته کنځاګانې کول. اشرف غني بابا ته دا د حرا منډۍ پیداوار، دا د ډبګرۍ اجرا، دا د دیشي والا ده چې وایي الله ډوبه شوم غرقه شوم مړې داسې مه کوه، دا د دیشي والا ده، اجرا ده. دې حرامي پسې سره ویډیوګانې مه کوئ والکوزی صاحب، د دې نوم هم نه دی اخیستل پکار. دې حرامي چې خور او مور دلته په حرا منډۍ کې کوس ورکړي او دا بې غیرت راځي افغانانو پسې کنځا کوي. تون نالت شو پتا باندې شه مرجانه ستا د خور کوس وغیم، حرا منډۍ نه ځان خلاص کا. ښځه دې د حرا منډۍ نه خلاص کړي. یو سړی چې ښځه په حرا منډۍ کې چلی، هغه کې به غیرت سي، هغه کې به پښتو سي، هغه کې به افغانیت سي. ته افغان نه یې، ته د حرا منډۍ پیداوار غټ حرامي ګل خان یې. قسم په ته ګل خان یې، ځان ته افغان ونه وې. ستا په ښځه باندې زه د خرغې نوم منډم، ستا خور او مور وغیم حرامي. کوسې صبره کې که اوس وطن د ده د ښځې کوس وغیم، سبا به ورسره ګورم، سبا نه پرېږدمه. ریاضه تا ته مې اجازه ده چې هر شی کوې ورسره وکوه، هر شی کوې ورسره وکړو، اجازه مې ده درته. د خور او مور وغیم، د ده خور او مور وطن دوست ځاځي ته هم کنځاګانې کولې. تا په خور باندې همدا لکوزی واچومې، تا په مور باندې وطن دوست ځاځی واچوم چې سمه ټینګه ټینګه درته وغی. او که ما ته راوړې زه دومره خوش کړم که نه، زه د ښځه په یو شپه کې 10 پیرې غیم حرامي. ځان نه به د سړي بچی جوړ کړي. قسم په خدای کاسام مې خراب شو مرجانه، مرجانې و مرجانې، هره ورځ به در پسې راځم. ستا ښځه وغیم چې ته اوس د صابر اجرا سره راغلی وې چې ما ته به په ویډیو کال کونه ښودله او ته راځې افغانانو ته کنځاګانې کې. ستا خور او مور وغیم مرجانې، مرجانې ته وخوره قسم چې تا بله ورځ په لیف ما ته په ویډیو کال لا وکړه، ښځه در سره نه وه پرته حرامي. ستا په ښځه باندې ستا په خور او مور باندې وخېږمه مرجانې و مرجانې. د ښځې ویډیو خو یې ما ورته شیر کړه، زما ګروپ کې ده وطن دوست ځاځي ته ویلي دي چې هغه ده ورته وایي چې بس مخې پرې لږ پټه کړې ده، وایي چې علت دې وطن دوست ځاځي ته وایي چې پهلوانه غوندې د همده غوندې چې هغه چې قسم په خدای ما ته ویډیو کال وکړو خو چټي مې ته ویډیو ونه کړه. ما ته څه پته و چې دا حرامي به ګل خان کېږي، دا به ګل خان خېږي. کنې قسم په خدای ویډیو مې ترې کوله. دا ډېر یو بې غیرته انسان ده. دا خپله ښځه چلېل ته ښځه ورسره پرته یو خلکو ته ویډیو کال کوي، دا ښځه مې وګورئ. نو الکوزی صاحب چې خپله ښځه خلکو ته ښیي، دلالي کې به غیرت سي. دلال پسې هېڅ خبرې مه کوه. ولنټاین ډې ځه انډیواله معشوقې ته دې یو څه واخله او لاړ شه غاړه ورکړه. آفرین د ښځه وغی دا د همدې شي والا ده پوه شوې، ښځه چلې دا بې غیرته حرامي. او موضوع باندې به دې راشي ورکې کړې د خور وغیم، د ده خور موضوع باندې را سره موضوع باندې به سره خبرې وکړم. اشرف غني بابا خو کنګ ده، کنګ آف کنګ. پاکستان به څنګه نه سوځي، د پاکستان عوام ته به څنګه جټکې نه ورکوي. اشرف غني بابا خو پاکستان خیر ته کېنو، انشاءالله تعالی پاکستان وخت رانږدې ده، دا به ختمیږي، ختمه وې. ته وګوره بله ورځ چې عمران خان ورغلی پخپو ته ورته غورځوي چې خدای ته وګوره دا بارډر خلاصومه، دا بارډر خلاصومه، زمونږ نه سامان اخله، کاروبار پاکستان سره وکړه. زمونږ د پاکستان دا خوسا سامان نه ده پکار، تاجکستان سره کو، ازبکستان سره کو، پاکستان سره کو نو د پاکستان نه سره اخلو نو. مونږ ټول عمر الکوزی سے پاکستان ته ګټه ورکړې، ځکه زمونږ وطن ولې خپل وطن ته ګټه نه ورکو چې پاکستان ته ورکو، د پاکستان نه سره سودا اخلو نه. اوس نو څه وینا لري د پاکستان خلکو ته په یو ټویټ باندې ولې کونش کېدلي دي؟ د پاکستان د خلکو ته دا وینا لرم چې راځئ یو ځای شئ موږ سره، دا د امریکې قرض به هم درته موږ خلاص کړو، د دې غلامۍ نه به هم خلاص کړو، په جیب کې به هم افغانۍ مزې به کوئ،
کارخانې به درته جوړ کړو. پاکستان هغه خراب ده، پاکستان اوس ډېر زیات خراب ده او خرابېږي انشاءالله تعالی. په 2020 کې به یا 2-3 کال کې به انشاءالله یا لوی پښتونستان جوړېږي یا به لوی افغانستان جوړېږي. دوه خبرې دي، پاکستان ختمېږي، پاکستان به ختموي انشاءالله تعالی. او موږ سره شي بیا به ګوره بیا به نه دغه انډیا قبلوي او نه به بیا موږ قبلو ګلخانانو، بیا به در باندې وخت تېري. ګوره بیرغ به چېرته دی له خیره ته؟ پاټک کې انشاءالله تعالی په 2020 کې به دا د افغانستان دغه بیرغ په پاټک کې لګېدلی او لوی افغانستان به هم جوړ کړی. دا ګلخانان دا د غلو ټټۍ کې اچو، دا ګلخانان مړه دا خره دي، دا سره موږ دوی ته ژوند نه غواړو. او نه ګلخان معنا غیبتي ځناور، ګلخان معنا خر. دا ډایرکټ سیند ته خطا کول پکار دي. دا ګلخان چې سر تې کټ کې د ګلخان نه قربان نه شمه. دغه خبر د پې بده لګېږي چې ورته په جوب کې به م افغانۍ، دا خبر د بیا ډېره پې بده لګېږي. حقیقت د 1000 روپۍ نه 3000 روپۍ جوړېږي. قسم په خدای مزې کالدارو نه تومن جوړ ده، کالدارې مالدارې ختمې دي. ظالم ایله په وای الله ډوبه شوم غرقه شوم، د دې ډبګرۍ نه به خلاص شئ، ډبګرۍ نه مې توبه ده. کوزې د تیرا منډیانو نه به خلاص شي، نه څنګه شمې سینما نه به خلاص، اسلامي قانون به راولو. څه رقم وایي؟ ډوبه شوم، وای الله ډوبه شوم غرقه شوم مړې ولاغه سجاد خو راته دومره سودا راوړه سمه ټینګه ټینګې وواله. دا د دې شي واله دی، د دې شي نه به خلاص شي، مزې به کوي. واله کوزی صاحب چې روان به دا زړه اوس هم ورپسې خفه یم، قسم په خدای اوس هم یادېږي دا غټې غټې کونې او دا تنګ هغه پتلون او یا تنګ کمیس چې دا کونه به یې بوټه راغوتې وه او بس موږ به دلته نه موږ به ورته کته خرابېدو او دغه بې غیرته به ورته په کونه کې ګوتې ورکولې، ورپسې به دا هلکان. نو تاسو به له خیره سره چې خپل بیرغ ویوړ هلته به تاسو ورته ښه حکومت راولئ. سم دا کم چې جرګان دي دا ګلخانانې به بس سیټه کوي او دا خپل هغه مواد به خپل شوق به په دو پوره کوي. هر څه پکې آزاد دي په پاکستان کې. پاکستان یو عیاش ملک ده، رنډې خانې رمنډیانې دا آزاد دي، څوک هم درته څه نه وایي. لندن ته جوړ د لندن 500 روپۍ ورکوه په سړک باندې ولاړې شی وغه او بس ځه. ډېره مننه ریاض خان، خپرونه کې د ونډه واخیستله. ښې چاره. خوشحاله اوسه.